د امریکایان دلته موږ سره کرکټ ته لکه چې راغلو یا د فوټبال میچ و را سره چې دوی به مو وژني موږ به ورته غږ نه کوو، دوی به مو وژني موږ به ورته رڼې رڼې ګورو، دوی به د ما په کور چاپه اچوي زه به ورته ژاړم اوښکې به تویم، دا به د ما بچي په شهادت رسوي موږ به ورته سندرې وایو، دوی به د موږ جنازې بمباروي دې ته به مو نه پرېږدي چې خپل بچي ښخ کړو، هغه په خپلو بچیو اوښکو تویولو ته مو نه پرېږدی. او هغه څوک چې استرالیان او امریکایان یې وژلي دي هغه قاتلان شو. نو ته خو دلته د فوټبال ټورنمنټ ته نه وې راغلی، دا کوم پوچ دلایل تاسو وایئ، دا کوم پوچ مغزي خلک راغلي یاستئ دلته. په دې باندې موږ افتخار کوو چې د موږ یو افغان ورور په دې جرم زنداني ده چې امریکایي وحشي ځناور یې وژلي دي، د ناټو فوجیان یې وژلي، افتخار پې باندې کوو. دلته موږ ته د قشتۍ لپاره نه و راغلي، ازاده قشتي نه وه، د همدې دپاره راغلي وو چې دوی موږ ووژني او موږ دوی ووژنو. دا د موږ مسلم حق و. چا د امریکایانو ته ویلي چې د موږ په انګړ باندې راشه، په بام مو کته شوه انګړ ته مو راکوز شه، هغه مقدس انګړ د افغانانو چې یو ورور هغه کور ته ننوځي نو دروازه به ټکوي. شخصا زه د ما ورور د ما کور ته بې اجازې نشي راتلی او نه زه د ورور کور ته تللی شم، دروازه به ټکوم پاس له هغه به زه کور ته ځم. د داسې باعزته افغانانو انګړ ته شین سترګې امریکایان له بامه کته شوي دي، د تورسرو په کوڅیو کې لاسونه وهل. ته په دې نه یې خبره بې ضمیره بې غیرته افغانه، ځان ته افغان وایه سوسیال خوره او کلبسه خوره چې امریکایان د خویندو لمنې پورته کوي تلاشي ترې نه اخلي. هغه څوک چې دغه مردګوان یې وژلي دي هغه ته تروریستان وایه، هغه څوک چې د دوی په قتل مجرمان دي هغه هلته په زندان کې اوسېږي. عجیبه منطق ده، عجیبه دلایل دي. که دغه طالبان نه وای موږ د افغانستان د اسلامي امارت د اتلانو د مجاهدینو د غازیانو د احسان پوره وړي یاستو چې موږ له دغه حیوان صفت امریکایانو او د هغوی له غلامانو نه آزاد کړل. نن چې زه ځان ته افغان وایم طالب جانه دا ستا د برکته ده، دا تا قربانۍ ورکړي، دا تا وینه تویه کړې، دا تا بچي پرېښي دي، تا نهرې تېرې کړي چې نن زه د ازادۍ جشنونه لمانځم. د موږ ترانهخوانان سندرې او نعتونه وایي، زمزمې کوي. دا د تاسو د وینو تویدلو برکت، دا د تاسو فداکارۍ وې. که دغه د اسلامي امارت د ګوتو په شمار اتلان او غازیان نه وای نن به د موږ په افغانستان کې کم حالت و. موږ په برما کې ولیدل هغه بې کسه او بې څوکه مسلمانان چې په خپله د چړو خولې ته ځان ورکوو، لاسونه به یې خپله تړل. دومره تکلیف هم د کفارو نه کوه، مرۍ به یې پرې راکش کړه. ته خدای هغه دردونکي ویډیوګانې د برما تاسو نه دي لیدلي؟ تاسو د فلسطینیانو هغه د معصومو فلسطینیانو وینې چې هدر تللې او تویېدلې تاسو نه ولیدلي؟ هغوی طالب جان نه درلوده. نن افغان ولسه چې ته په آرام شپه کوې دا د طالب جان د غوښو قرباني وه، دا د دوی د وینې تویېدل وه چې ولیشت ولیشت د افغانستان په وینو رنګ که دښتې په شهیدانو باندې آبادې کړلې، لیکن ته یې دې ته پرې نه ښودلې چې د تا خور د وا معتصما چغې ووایي. دا غږو کې چې څوک شته چې د ما غږ واوري، دا د هغه افغانې مېرمنې د غږ خاموشه کولو دپاره دا قرباني وه چې یو افغانه خور دا غږونه کړي له زندان نه چې وا معتصمه وا معتصمه. الحمدلله داسې څوک وو چې د وا معتصمه غږونه یې تاسو ته پرې نه ښودل. د موږ خویندې بې ورونو نه دي، بې څوکه نه دي، دا د طالب جان قربانۍ وې چې د موږ د خویندو غږونه مسلمانانو وانه اورېدل. د هر خور د دفاع په خاطر سلګونه طالبانو قرباني ورکړې، خو د موږ د خویندو د وا معتصما غږ چا نه دا اورېدلی. دا درد به بیا چیرته و چې یوه خور د امریکایانو په زندان کې د وا معتصما چغې وایي، دومره څوک دې نه وي چې دفاع ورنه وکړي. الحمدلله خدای مو دې نه بې طالبه کوي. اول که د ما خور داسې بې څوکه شي چې امریکایان ورسره زنا وکړي، وحشت او بربریت وکړي، او هغه د وا معتصما چغې ووایي او طالب نه وي سر ګریوان کې کته کوي، دا د طالب قرباني وه چې نن د تا خور د وا معتصما چغې نه وهي.
طالب خپل بچی پرېښوده، خپل کور یې پرېښوده، خپله نازنینه کور ودانه یې پرېښوده، سنګر ته په وږې خېټه لاړه د اسلامي امارت د اتلانو په شان باندې له دې ملک او له دې خاورې نه دفاع وکړله. د اسلام بلبله الله دې په اواز کې برکت واچوه. الله دې تا غوندې بلبلان موږ ته زیات کړي. تاسو درته په یقین وایم انجینر صاحب محترمه، په یقین درته وایم چې د اسلامي امارت اتلان او غازیان نه وای، سبا به د موږ لورګانو د وا معتصمات چغې وهلې او څوک به یې د غږ اوچتولو نه و. نن په طالب جان فخر وکئ. الله پاک یو نعمت درکړی د افغانستان ولسه، دغه نعمت که نه وای تا به څه کوه؟ اسلامي امارت اتلانو د احسان پوره وړي یاستئ. ته ورسه په دې سنګر کې مجاهدین وګوره، په پښو یې چپړه کې نشته، بچي نهار په کور کې ناست دي، خو د امریکا له امپراتوري سره لګیا ده، ډغرې وهي. ته هغه ته پنجاپی وایې شرمېږې ولې نه؟ سبا به د رب العزال دادګاه ته ولاړې، په کومو سترګو به ورته ګورې چې د جهاد غیرت نه لرې، اسلامي امارت سره د کومک غیرت نه لرې، دا غیرت نه لري چې ټوپک واخلي له خپلو خویندو میندو نه له قرآن نه دفاع وکړي. هغه قرآن کریم چې همدغه امریکانو درته په ډز وویشته، د دې ذمهواري خو تنها د طالب نه و، ته مسلمان نه یې.